د ګروپ ملګرو ښایست په خیر د کاناډا د پایتخت اټاوا کې موزیم چې رالم ورته ومې کتل د افغانستان د طالبانو مشهوره وسله بوشکه او بخار دیګ د دې په موزیم کې پروت دی. دا تاریخي دغه دی، دا هغه شیان دي چې طالبانو د دې غټه وسله دغه شی نو دا مې د سره شیر کړ. او دا هم د افغانستان سره وړي دي، پاپوړي چمپلان، تسپې او دغه عینکې وشکې. نو موزیم ډېر غټ دی، د نړۍ جنګونه، جنګ جهاني اول دوم دا چې سوي دي د هغه د هر ځای شان کې پراته دي. نو بخش رالم د کندهار بخش ته چې د دې مې خپل وسله وشان پیدا کړه. نو دغه جفم دغه وختو څخه ولاړ دی، تاسې وینئ په دا ویډیو کې. نو د افغانستان څخه راوستلی دی دغه جف، دا د بخش دی. او رالو دغه پلازما ته د کوم وخت چې 2020 څخه بیا د یو شپېرې د 20 کالو جنګونه کوم چې دوی کړي دي دلته په دا کې ثبت دي. کوای سي چې د هر ځای جنګ، صلوات، پاشمول، ارغنداب، ژړۍ، میانشین، ریګستان، کندهار، روزګان، ټولو ولایتونو د هرې ولسوالۍ جنګ شته. او دغه هم هغه وسله ده چې دوی د طالبانو سره ټینګه کړې ده او راوړې ده، په دا موزیم کې ایښې ده. د ګروپ ملګرو صلوات پاشین دی چې ټکټ یې $120 دی فی نفر. دغه پښتو خط دی.